زما نوم رخسار حبیبزی دی، 22 کلنه یم او 9 کال کېږي چې بایسکل ځغلوم او په نجونو ټیم کې مربي یم. زه پوهنتون کې طب وایم، یوازې پنجشنبې او جمعه کې د ټول ټیم سره بایسکل تمرین کوم. ما چې وکتل چې هلکان بایسکل ځغلوي نو زما هم علاقه پیدا شو او غوښتل مې بایسکل وځغلوم او هغه وخت نو هم ټولګی کې وم. په افغانستان کې د بایسکل خصوصي سړکونه نشته. موږ چې هغه هدف او علاقه لرو د دې خاطر عمومي سړک نه کار اخلو نو د دا موږ ته ډېر سخته ده چې په هر سایکل وچلوم. هو یو وارې ټپی شوې یم چې ما مسلکي بایسکل نه درلود نو زه ډېر ټپی شوم او صدمه مې ولیده او زموږ د بایسکل مسلکي امکانات نه لرو. له دې سره چې بایسکل چلوو خلک ته ډېر بد ښکاري او زموږ ته بد خبرې کوي، پاکانو ولي او موږ ته بد اخلاق وایي. موږ هیڅکله یوازې تمرین ته نه ځو، یو یا دوه نارینه راسره ځي خو بیا هم خلک بد خبرې کوي او زموږ نارینه هم پګانې ولي. زما پلار او زما ورور په دې ورزش کې ما ته ډېر تشویق کوي. اول ځل مې چې بایسکل چلوو ډېر ډارېدم خو اوس نه ډارېږم او خپل تمرین مې کوم او د چا په قصه کې نه یم. رخسار حبیبزی 2014 کې زما اوله سیالي وه. اوله سیالي مې ډېر ښه و، ما ته تجربه واخیست خو مقام مې نه واخیست. 8 سیالي مې کړې، 3 مډال لرم چې د کابل تر پغمان پورې او مزار تر تاج قرغان پورې مې سیالي کړې چې اول مقام مې اخیستی او نورو کې مې 3 مقام اخیستی. او په 2014 کال کې زموږ بایسکل ټیم د نوبل پیس پرایز جایزې کې کاندید شوی و. غواړم چې افغانستان ته مقام راوړم او جهاني سیالیو کې شرکت وکړم او په افغانستان کې هم بایسکل ځغلول رواج کړم.